عزیزانو دغه میاشت د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ولادت میاشتم ده او دغه میاشت داغي د وفات میاشت. روایات مختلف دي چې په دغه ورځو کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم پیدائش په کوم تاریخ شوه او په دغه ورځو کې بیا وفات په کوم تاریخ شوه. مختلف روایات دي د حضرات علماء کرام خراجح او صحیح روایت چاله چې علماء ترجیح ورکړي دا هغه دا ده چې په نهم ربیع الاول باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم د پیر پشپا د سبا پټین کی دنیا ته تشریف راوړ او بیا په 12 ربیع الاول باندې د 63 سال په عمر کې رسول الله صلی الله علیه وسلم دنیا نه تشریف وړي. نهم ربیع الاول دا د ولادت او 12 ربیع الاول دا د پیدائش. عزیزانو بنا بہر تقدیر باس د تاریخ نه ده باس د دې ده چې ده دنیا تراغه نو سه وکړه او دنیا نه چلاړ نو سه پرې خو آخر د انسان دنیا ته دراتلو هم یو غرضی او بیا دنیا نه دتلو هم یو غرض. عزیزانو دنیا ته چراغ نو سه راوړ او چلاړ نو سه پرې. دنیا ته چراغ شپږ سوه کاله ملک او دنیا ټوله د کفر په تاریکی کې پراته وه. د عیسی علیه السلام او د په منځ کې شپږ سوه کاله فاصله وه. عیسی علیه السلام دنه شپږ سوه کاله مخکې تیر. په دې شپږ سوه کاله کې هغه حال جوړو چې پناه په خدای د یو سړي به 50 خدایان هر سړي د کور نه بتخانه جوړه کړې وه. چرته به د سرخوږي خدای و چرته به د تبې لرې کولو خدای و چرته به د زوی ورکولو خدای و چرته به د لور ورکولو خدای و چرته به د دانې جوړولو خدای و چرته به څو مختلف شکل کې بوتان به په کور کې پراتو او هر یو بت باندې به د مختلف مرض نامه لیکلې وه چې دا د فلانی مرض خدای دی دا د فلانی مرض خدای دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم د مکې په ښار کې چې الله پاک پیدا کړ نو د پیدائش په وخت کې اوږد داستان دی چې د څه وخت کې د مور د نفس نه دنیا ته راغی نو د مکې نه د قیصر او د کسرا د محل منارې خلقو لیدلې وې داسې رڼا شوه. دی چې د مور په خېټه اوبه به یې د ډېر لرې نه راوړې مور به یې منګی چې په سرو نو یو ګز به منګی په سرو چت روان. دی چې د مور په خېټه د عربو ملکونه ډېر زیات ګرم دي بے حده ډېر
د مور بچ په کومه لار روانه وه نو د کټ عمره وریځ به پې باندې سوری روان. عزیزانو مور خوب ولیده او ورته په خوب کې وویلی شو چې ستا په خېټه کې د دواړو جانو سردار جناب محمد رسول الله پروت دی. دا چې څه وخت کې پیدا شي نو نامه به په محمد ږدي. دا قسمه بشارتونه مور ته به وقتاً فوقتاً کې. عزیزانو بیا د سرپرستۍ عالم داو د خدای د نظام ته وګورئ، د هغه د بېنیازي ته وګورئ. دی لا د مور په خېټه او چې والد محترم وفات شو، بیا چې پیدا شو چې د شپږو کالو شنو مور یې وفات شوه. نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د شپږو کالو په عمر کې یتیم هم شو او یسیر هم شو. عزیزان بیا د تر په تربیت کې تر به د کفالت کول. د بچپن زندگی څه عجیب و غریب وه. د بچپن زندگی څه عجیب و غریب. په الکانو کې د ډېر صدق او د ډېر لوی دیانت نه دی په امین مشهور. امام بخاری رحمت الله علیه یو واقعه لیکلې، وی ابو سفیان تلو قیصر روم ته، د روم بادشاہ ته ورغی. نو قیصر روم ته تپوس وکړ چې ستاسو په ملک کې چې کوم پیغمبر پیدا شوی دی دا څنګه سړی دی؟ ابو سفیان مسلمان هم نو دغه وخت. ورته وی صاحب څه تپوس دی؟ د داسې پاک ژوند چې دته د هلکوالي نه به خلقو د ډېر ایماندارۍ او د پاکوالي نه امین وي، او دکې دا خصلت او دا خصلت او دا خصلت. بیا ورته وی ما منلی نه دی چې پیغمبر دی، خو سړی ډېر لوی سړی. قیصر روم ورته وی چې مرګري څنګه خلق دي د ډله؟ ورته وی صاحب ډله ټول د خدای غریبان او د خدای سپیره. چېرته چې د خدای ملنګ او غریبي د سره نه، که یو سرمایهدار هم د په مجلس کې راشي نو ارڅه قربان کی او د شړی لنګ وهي او ځان نه ملنګ وي. دا یې ډله. قیصر روم د روم بادشاہ کافرو. ورته وی او ابو سفیانه د ده د پیغمبرۍ لوی دلیل دا دی چې مرګري غریبان. د ده په پیغمبرۍ نور دلایل مه وایه، لوی دلیل دا دی چې مرګري غریبان. د پیغمبر مرګري سرمایهدار نه، مرګري سرمایهدار نه. د رسول الله صلی الله علیه وسلم په دور حیات کې اول نمبر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، اول نمبر. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اغا عاشق د جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چې داغي مثال په هغه وخت کې پروي زمين باندې نو. او بیا په مکه کې د دنیا زیات دولتمندم څوک نو. هغه ټول دولت په سردار کونین باندې قربان. اوس دولت زه څه کوم؟
په عشق کې سړی خپله بادشاهي چې ده هغه هم د محبوب په لاره کې قربان. لکه مولانا وایي چې د عشق دا مقام دی چې ما سلطنت بکوچه جانان فروخته، ما سلطنت بکوچه جانان فروخته، مور حقیر راب سلیمان فروخته، ما سلطنت بکوچه جانان فروخته. وای ما خپل ټوله بادشاہي د یار په کوڅه کې خرڅ کړه. بادشاہي مې د یار په کوڅه کې خرڅ کړه. لکه ابو بکر صدیق ټوله بادشاہي او مال او دولت چې و د یار په کوڅه کې خرڅ. خو اسنه چې بل څه پوه شي چې ما ډېره لویه توره وکړه چې ما خپله بادشاهي د یار په کوڅه کې خرڅ کړه. دا زما بادشاهي د یار په کوڅه کې خرڅول داسې قیمت لري، داسې قیمت لکه مور حقیر راب سلیمان فروخته، لکه یو میږي د سلیمان علیہ السلام د بادشاہي په مقابله کې میږي څه قیمت لري، د سلیمان د بادشاہي په مقابله کې دغسې زما بادشاہي زما د یار په کوڅه کې هیڅ قیمت نه لري. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ چې هغه دړه د درد په بیماری اخته و، داغه په دولت څه پروا وه، داغه په دنیا څه پروا وه، نه په جامو پروا. د رسول الله صلی الله علیه وسلم لومړی بیبي د بیبي خدیجه الکبرى رضی الله تعالی عنها د 40 کالو په عمر کې پیغمبر سره نکاح شوی او د پیغمبر نکاح هغه وخت کې د 25 کالو. چې څو وخت کې په 40 کال نبوت ملاو شو د کور ته راغی، نو جبريل په صورت اصلي کې په غار حرا کې کتلو. نو بیبي ته وایي چې ما باندې شړای واچوا، زملونی کمبل را باندې واچوا، ما باندې سړلې راغله. بیبي خدیجه دغه وخت مسلمان هم نه ده، ځکه چې د اسلام د آغاز لومبنۍ ورځ ده. ورته وایي چې پیغمبره घबरावेगा मां، ستا د هر ادانا دا معلومیږي چې الله بتانه سډیر لوی کار دی او تاسو د ډیر لوی ډیوټای د پاره الله را لېګلې. घबरावेगा ما، ستا د هلاکت اراده د خدای نشتا. تقریر د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه هغه ټول ثقاوت او هغه روب چې هغه کوس خزم بیا داسې وي او سړیم بیا داسې وي لکه ابو بکر صدیق. دغه صدیق اکبر دی. چې څو وخت کې په مکه کې پیغمبر تنگ شو او مدینه ته روان شو، صدیق اکبر ته وی چې څه به کوو؟ وی چې دواړه بزو. دواړه روان شوي دي او شپه پې راغلی غار ثور ته پاس ختلي چې د کفارو نه په امن کې په غار ثور کې
अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो हुजूर तवई चे दिल तह बालख निश्ता तब आराम संग के हुजूर वर्तवई सब सिद्दीक अकबर द अखपा गड़ोले दा पद खपल पतूने द पैगंबर सरी है چې سر یې خې ده نو دا کمیس یې غلې غوندې داسې ویسته ده او په دې غار ثور کې چې څومره سوري دي هغه یې په د کمیس شلولې ده او په هغه سورو تپې کړي دي چې بار نه مونږ څوک نه ګورو کاونټر ته حکم شوی دی چې فوراً ځاو د دې غار په خوله کې جاله جوړه کوه هګۍ پکې واچوه کبار نه چاو کته چې دا پته لګي چې دې غار کې څوک نه دي نه وي سکندونو خبره و یو سوره پاتې شو چې هغه د پاره کپڑا نه و نو صدیق اکبر د خپل بل خپاو غزولا او دا پوندې پاسوري کې کېخوا چې کېخوا نو دننه نه مارو چې چلو چې مارو چې چلو نو او صدیق اکبر خوځي ځکه نه چې د پیغمبر خوب کې چرته فرق را نشي مار چې چلے دی او خوځینا مار چې چلے دی او خوځینا چې د پیغمبر خوب چرته خراب نشي د دې ډېر درد د زور نه د صدیق اکبر سترګونه اوخي د پیغمبر په مخ مبارک پریوت چې سترګې پرانیسته ابو بکر ولې جاړي و یا رسول الله ډېر ساتو شو چې مار چې چلے خوځیدم ځکه نه چې ستا خوب خراب نشي خو دا سترګې مې ګستاخې وې بې اختیاره دې دا اوښې راتوی شوې تیره ویښ دلخوا امار روغو راشه دی مار ته پیغمبر وایي چې دا ابو بکر دی ولې اوچی چلو امار ورته وایي چې یا رسول الله چې غصه را باندې ونه کې معافي غواړم شپږ سوه کاله وشو چې عیسی علیه السلام خپل قوم ته تقریر کړی او په خپل قوم کې یاتی من بعدی اسمه احمد عیسی علیہ السلام قوم تویلیو چی یاتی من بعدی اسمه احمد ما نرستو بیو پیغمبر رازی چی یو نامه بے پاسمانونو کے احمد وی او پزمکا با محمد وی اغا پیغمبر بیا د مکینہ ہجرت کئی مدینی منوریتا بیا پلار کی او غرد غار سور ورتوی پاگی کی بدریش پہ د کافرو نپٹو نو یا رسول الله شپږ سوه کاله وشو چې زه په دې غار کې ستا د دیدن په انتظار ناست ما شپږ سوه کاله ابو بکر صدیق د کمیس په ټوټه ټولې سوړې ټپې کړې چې ما پکې تا ته کتل یا وسوړه پاتې و چې به مې تا ته پکې کتل هغې کې پونده کېښوا نو یا رسول الله ستا په مینه کې داسې لیونی شوما چې په ځان پوه شوی نه یم او ابو بکر باندې مې چک ولګولو اوس دې خوښه ده چې څه راسره کوې پیغمبر ورته وایي زه ته آزاد ابو بکر تو اخپدے خواکا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم
अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। अबू बकर वही ची चुफ कोलो सरा वल्लाह का माता दाम महसूस के दे जमाख पकी चरताज गए तले लाड़ो दर्द मर्द मार अजीजानो पदगा वरजु के लोई मुश्किलात दाऊ ची पदे खल्क दा मनल चिज पैगंबर बिया दा पे मनल चिजा आसमान ततले में खुदा सर मेरा दुनियाज शवे दे दा ढेर ग्रान का पैदा कर खलक अबू जहल वेले तो पैगंबर खुदा आसमानों ततले वेले आओ वे कता आसमानों ततले नु दास पोगमा दा मखामुख उगोरा दा पद आसमान के दो टुकड़े का नबिया बजस्ता पैगंबरी हूं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तो फरमाया दा आसान कार वो गुत अदा से इशारा होकर आसमान के स्पोगमा दो टुकड़े बाज उलमाओ लिखली दी चे यवाज दो टुकड़े न शुआ बल्कि द्वारा टुकड़े राले नीमा पयौल स्तूणी के न नवाता और नीमा पबल के और पदे ग्रेवान की ब्याह उजैश व पारुआ तो ब्याह लाड़ा पास अर्ज दाओ अबू जहल उत्सव अबू जहल ओफो जादूगरे खोडेर लोई जादूगरे चे आसमान पोरे दिम जादू रस ब्याह बार लाड़ो रागो लास के कहानी निवली हुजूर अलैहिस्सलाम तो वही छे गर रसूल चीस्त दर मुश्तम नेहान कतर रसूले नो अजमा दिलास की सिदी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तो फरमाई सवे वर्तोई गर रसूली चीस्त दर मुश्तम नेहान कै खबरदारी जे राजे आसमान कतर रसूली नजमा दिलास के हुआ ऐसे चाची द आसमान न खबर न राजी नदा दुमर लन शेख बखोदेशी चमा दिलस की हुजूर अलैहिस्सलाम और तो फरमाइल चे ज़ौम चे स्तालास की सदी और कदा स्तालास की सदी दा पखपला हुई वे न जमालास की सदी अगर नशी वेले ते हुआ है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे यो गुता आलास ते इशारा होगा दास सरद अबू जहल लास के कान हुए ने ला इलाहा इल्लल्लाह हो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह मुंकानी यू दुम रही अगर कहानी अबू जहल लाइन पदे अजम करता वे पदीम जादू तासु ख्याल ना रहे दागा मुश्किलात द पैगंबर वर सर मह अबू बकर सिद्दीक चूंकि इब्तिदा की मुसलमान शवे आगब याद मुंस कोल द पार चिकम मुश्किलात अकल बम हैरान चामुज बाग कोलो दे खल्क बोवर तरंग रंग तकलीफात रसो अजीजानो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजज़ात द हद न ज्यादा
حد. دا معجزات چې دي بیا الله پاک ټول پیغمبرانو ته ورکړي. لکه موسی علیہ السلام ته دا معجزه ورکړي و چې دا امسا ده، او چې امسا به وغورځول داسې هغې نه به یو لوی اژدها جوړه شي. لاس ته د ترخ کې به لاس داسې کو، او چې واپس په رويستو آب پړقېدو د سپوږمۍ په شان. عیسی علیہ السلام ته دا معجزه وه چې قدرتی ړوند به یو سړی پیدا و، د به په لاس راخ کې به بینا شي. ابرس مرض به چې پچاو دا برګ لاس به چې پراخ کو ا مرض به تلاو. دا معجزات دا هر یو پیغمبر د خپل خپل شان مناسب، او د رسول الله صلی الله علیه وسلم معجزات چیو بیا پټولو چې د دغوند معجزات بیا د چانو، ځکه چې دا سنادید د قریشو دا باجس او جواب به نشو کوله، چې بل جواب بنه ورتلو ول به دا جادوګر دی. پراپګاندا خو به کړی و. یو سره د دمګر دی، دمونه اچ هغه ول ما سره د لیوانیانو اجازه ده. یاره کدا محمد عربي په ما خدای را پیښ ک، نو ما سره د لیوانیانو اجازه ده چې دمه کې موجود شي. قدرتی اورز په لار کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ور سره مخ شو، چې مخ شو ورته زلمیه خبره وره، ما اوریدلی چې ته لیوانې او ما سره د لیوانیانو اجازه ده. اوس پیغمبر ورته څوي، ورته وی نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. آدمګر ورته وی ها ته بیا وای، پیغمبر ورته دا کلمات بیا وای چې بیا وای الله سی ولا ورک او وی لا اله الا الله محمد رسول. ما د دنیا کلامونه اوریدلی دي، خدا ستاغوندې کلام یا د خدای کې دی شي او یا د پیغمبر کې دی شي. ته لیونی چېرته ما خلق ما ته ویل چې دا لیونی دی. نو ارزا وزیدانو که تاسو خیالو کې دی خپل زما یاره تاسو به وایي چې دا دومره لوی کافر چې وګوره پیغمبر ته دی لیونی. ستا دې زمانه کې درته کم خلق چې د دین کار کوي دا قوم ورته لیونی وایي که نه وایي؟ ولن دا تبلیغیان والا چانا روټۍ غواړي، اوبه چانا غواړي، بستره چانا غواړي، کټ پوزې چانا غواړي، نه پیسې خپلې، جامې خپلې وینځي، کټوای خپله پخوي، روټۍ خپله خوري. ستا جماعت تراشي دا وایي سې روزه ده او دا یک روزه ده او دا چله ده او دلته به پراتی او تا ته به د خدای د دین دعوت درکړي. حالانکه په خپل ځای دا ټول مزدور کار دی، مزدوران کوي، کارونه هم کوي، او د خدای په لار کې دا وختونه هم لګي. دا قوم ورته څه وایي؟ لیونی ورته وایي که نه ورته؟ بلکې لیونی لا څه کوي، دا قوم ورته وایي چې دا د امریکې تنخواه اخلي. دا قوم او د امریکا که دومره خشي چې مال تنخواه را کوي چې ته د خدای دین خلقو ته بیانوه، نو بیا د امریکې نه ښه ملک چېرته شته؟ دې ذلیل قوم ته تاسو
په مخ د ځمکه د امریکې نه لوی رذیل ملک به بل نه وي په مخ د ځمکه. تاسو وګورئ په لیبیا کې نو ارضا وزیدانو که تاسو خیالو کې د خپل زما یاره تاسو وایي چې دا دومره لوی کافر چې وګوره پیغمبر ته به لیوانه ستا دې زمانه کې درته کم خلق چې د دین کار کوي دا قوم ورته لیوانه وایي که نه وایي؟ علم دا تبلیغیان والا چانا روټۍ غواړي اوبه چانا غواړي بستره چانا غواړي کټ پوزې چانا غواړي نه پیسې خپلې جامې خپلې